صلاتي ما خليها د لمانځه زده کړه. حياتي ودنيتي. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. حافظ ابن حجر رحمت الله تعالی علیه په المنبهات نومي کتاب چې د حضرت عثمان رضی الله تعالی عنه روایت نقل کړی دی. هغه دا چې کوم شخص چې په خپلو اوقاتو کې د لمانځه پابندي کوي او لمونځ په خپل وخت کې ادا کوي، الله تبارک وتعالی د هغه کس په نو شیانو سره اکرام کوي. اول، دغه شخص خپل محبوب جوړوي. دوهم، وده ته تندرستی او جوړ صحت ورپه نصیب کوي. دریم، ملائکان علیهم السلام به د دغه کس حفاظت او ساتنه کوي. څلورم، د دغه کس په کور کې الله تعالی برکت اچوي. پنځم، د دغه کس په مخ کې الله تعالی د صالحانو په ډول نور ښکاره کوي. شپږم، د دغه سړي په زړه کې الله نرمښت پیدا کوي. اووم، په میدان حشر کې به دغه کس پر پل صراط باندې د تیز برق په شان باندې تیریږي. اتم، د جهنم څخه الله نجات ورکوي. نهم، په جنت کې به د نیکو ملګرو سره یو ځای کیږي. والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.